د سلواغي میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ماتې او وتلو 15 کلیزه په خوست ولایت کې د یوې لویې غونډې په جوړېدو سره چې پکې د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ پخواني مجاهدینو قومي مشرانو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه درلوده ولمانځل شوه. د یادې غونډې پر مهال د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وویل چې افغان ملت همیشه د اسلام او هیواد ساتنې په موخ خبریالی شوی، نو اوس پکار ده د هیواد د خپلواکۍ ساتنې او پرمختګ لپاره لاسونه سره یو کړو، ځکه چې دا هیواد د ټولو ګډ کور دی. افغان مجاهد مؤمن ملت دا هغه ملت ته چې همیشه د امپراتورۍ مقابله کړې ده او د جنگ په ډګر کې عبرتناک شکست ورکړی دی. اوس باید موږ ټول متحد اوسو، د افغانستان د افتخارات وساتو. نن ټول افغانان، ټول مسلمانان، ټول مجاهدین باید په یوه خوله واوسیږو او په شریکه لاس سره ورکو د دې افغانستان ازادي او خپلواکي په میړانه او قهرمانۍ په هر ډګر کې وساتو، په قلمي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې، په سیاسي ډګر کې، په ټولو ډګرونو کې باید موږ فعال او متحد اوسو. د غراز په یاده غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې د سرو شوروي لښکرو پر وړاندې د هیواد ازادۍ په هکله د مجاهدینو سرښندنو او قربانیو ستاینه وکړه او زیاتوله یې چې د افغانستان مسلمان او غیور ولس باید د تیر په څیر په راتلونکي کې هم د هر ډول توطیو او دسیسو پر وړاندې بیداره واوسي او د خپل هیواد ازادي او خپلواکي وساتي. موږ افغانان چې په دې پوه شو چې موږ اسلام ته، د موږ خاورې ته، د موږ جغرافیې ته خطر ده، تر سر را، تر ماله، تر ناموس په هر څه بیان تیر یو. کوشش به دا کوو چې موږ به تعلیم ته توجه کوو، اقتصاد ته به توجه کوو او یووالي او اتفاق ته به توجه کوو. د الله په کومک د دې ولس په قربانیو، د دې ولس په غیرت او همت روسان الله پاک دغسې مات کړی چې نه یوازې په افغانستان کې مات شو بلکې د دوی امپراتوري دړوړې شو. یاد دی چې په 1958 لمریز کال د جدي په شپږمه د شوروي سرو لښکرو پر افغانستان یرغل وکړ چې د یوې لسیزې یرغل وروسته د افغان مجاهدینو د پوره مقاومت، سرښندنو او قربانیو وروسته په 1958 لمریز کال په همدې ورځ د جنرال بوریس ګروموف په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وروستۍ ډلګۍ د حیرتان بندر له لارې له امو سیند واوښته او د افغانستان اشغال پای ته ورسید.